هغه رست راځي ګاڼه ولګوه پرېږده. کوکو سمه مست دی ماشاءالله. ته چې وړه وې که نه ما ته ګوتې نیولې وې ورې دوکان ته مې بوتلې را بوتلې څونه خوند مې کولې او چې بیا یې ورانې کړې سرپېړه مې له په دې مخ درکولې ورې مکه کوکو ځان اخري مکه مسافر چې تبو برباد سعودي عرب هغه دوبۍ خو بیا ګزاره کوي خبرې کوکو د خلکو د هزار ولې اخلي د چا ښځې دونه خیرني نه اکثر ډېرې پښتنې ښځې ډېرې خیرني هغه زه دې ته ګوره نازونه اداګانې کوم دا د تاسو ته کوم زه بل چاته نه کومه زه مسافرو ته کوم مسافر خوشحاله شي قربان هم شي دا زه خپلو دې ملګرو ته نازونه کوم دا کم چې ما ته ناست دي ګوره د شپې 1 بجه ده 1:30 دي ما ته ناست دي دا د دې ما سره مینه ده ټولو ته آی لو یو قربان هم شم دا تاسو ته نازونه کوم ګانه ورته دې خلکو ملګرو د دې خبره بالکل مه منې په یو خو د ښځې کور روان کړو غریب نه ښځه ته د پلار کې 3 میاشتې کېږي اورې کله برکچت ته ګوري کله ډونګو ته ګوري کله ډبل بیډ ته ګوري ژمې شپې غریب ځان له تېروي اورې کوکو د دې شپې هغې وجه وشي ورته ټیپ ولګوله ګډ شه ګرم ګډېدو به اورې هغه له خو ما نه وی چې ته ما سره کینه لیف کې چې ښځه ترې نه تله هغه له چا وی چې ما سره کینه خو ښکته به ناستو د دې نورو په شان شیشه به یې ټکوله که نه چا ورته ویلو ښځه به ترې نه تله زه مسافرو ته نازونه کوم زه شا به ګانه ورته ولګوم چې خوشحاله شي دومره ډېر کسان ناست دي دا ما ته ناست دي قربان هم شم آی لو یو ټولو ته زما له طرف نه آی لو یو شپ شه آی لو یو که څه وایي خدای دې پنې که آی لو یو چاته یې مړې ما ورته دغه شان زړه دې جوړ بس دې نه خرو زه لیونی کړم خبرې د کار روزګار یې ویستم جانان خو څه چغې نه وایي اورې ورخه ګانر ته لګومه دا کوکو